څنګه شبنم خیر چکر راولګوم سره راشه کنه صحیح ده نور کور کې خیر دی خیریت دی السلام علیکم وعلیکم السلام भाई जान क्या है खैरियत से पवन जान बिल्कुल रास्ते में तो कोई तकलीफ नहीं था नहीं आप कैसे हो शुक्र है अल्लाह का मेरे को तो यही गम खाता है कि पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी बैठो भाई जान बैठो और बहन कोई मसला मसाइल तो नहीं है कुछ भी नहीं थोड़ा बेरा जिंदा है शुक्र है खुश है भाभी सलाम अलैकुम क्या हाल है तुम्हारा भैया अल्लाह सर खबरें कदा कंजल वाले के क्या करूँ हमारे मुंह में यही पंजाबी है मैंने तो तुझे सलाम किया अबे दाखले sama خدای کې پسې کې ولا سمون پړې څنګه کې وې څنګه تاسو دې کې भाभी خپنه شي مونږ په خپل کې پنجابي ماته ته سلام کو چې څنګه وای دا د پاتې پښان خپل دې مين نه خلک په پښتو کې وای چې څنګه کا اصل کې په خپل کې دقه پنجابي ده کنه ساده بریک د سړو نه ايمه زمرا پاسه زلوکین د معتبر شوله واغه غخه د تلالا سر دې مکینا زمار اور مل مرا غلې ده زبردست اوسو خبرې وکم او ته به کم شي لاس باندې ما شي کته د لوخي ویزره د خپلات دی راغلی او کرور دی راغلی کور کې بکار کې ته زما مور نه ښه یو لوخي وینځه زه بس مکوا یو در باندې کور ما یو ما سره بس کې سپیلا شونډان څنګه ما شونډو کړو زه راځم او کتار اولونو خپل بیا تاسو راشه زه سبا وکې زه بیجان کینه دا چې لالا سره په ګپ ورغلی ده ته به چې لس کاله پسې لیدل خو بل زمونږ د کوره تللی کنه پاسه الله د سر خوري کړه تور مخ کې خوري شم دوړه واغه یدا خور د سره سړی لور نه را ورګه زه درلم صبر کړه بوستا زه بوستا سره عمل کوم چې ته یاد ساتي یا موټړې تا چې ما نه ولاړه ولسته ملاس ما شي چې ویږي زوړ نه شم اخره ها او تاسو په ما سره اساس کېږي ته په زما موري زه بوستا څنګه چیرته دي خو ما مزه خو تلم مانځه ده موز میکاو ته بل خطر روان دی او دا خو لږ بدی څه مانځه دي نه پلیله مې کول کنه بچي نه پرې کوو ها خزه زه کور ته ورځم ها اوس هغه مېلمه راغلی دا تر زوی دی وسه اده چې بندوبست ولاوکا هدي ها ما ته خدا خپل ورځ گزار یاد دی ورځه بچي چلے وہی السلام علیکم بخیر څنګه دې और सादा कुछ बड़ा मारा यार इन्होंने ये देख तुम्हारी बीवी ने अच्छा कोई बात नहीं हम रोजाना मार खाते हैं अगर आपको आज एक थप्पड़ लग गया तो क्या फर्क पड़ता है ویم ستا د لاسه زما د کور نه د کبډي میدان جوړ شوی دی یو قسم په دې کور کې نه پېژنم او تا خو د कभी कभार तो ये झगड़े होता है ये आपने क्या बला घर में रखा है अच्छा हाँ ये तो भला है लेकिन तुम्हारा बहन जो है ना वो भी भला है उसके साथ क्या कर रहे हैं सबसे बड़ी बला तो वही है कोई बात नहीं हम इसके साथ आदत है तुम इस तरह करो तुम आराम करो मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ ठीक है तुम आराम करो जरा जखो gore sene ma pawal wal khambira ki دا قچل دې پتا کې نو کله پښتو یو کله پنجابي وي موږ دې تاسو سره کړی خو ځکه خیر دی خپل چې دا به ګرازي او نن دې خیر کو دا نه چاته د کټ پکې ونه ما ترى خلي کوئی کنه استاد اواز ډیر زیات خول لري نو ما یو خو نه چې خول غوندې کې سندر راته دی ما زه تا خدا سره مخله ګونګي ورته مې کو نه مې راته باندې وګ مې کرا کوای شابه وګ وتا کیلا وی ګل سوري سوري کلم تاسو نس ګیلدا پلو پور سوم د پردو نس ګیلدا پلو پور سوم د پردو نس ګیلدا
اصل خپه کېږم نه کنه ما ته خلکو وی کنه وی چې رچا خولار دي نو وی راغه واس کړي لکه د وږمې د ګلنار بیګم او د زرسانګې خو دا خو سولټه پولټه شوي ستا خوله دا نارته اواز یې دونه بدرنګ هم دی د خدای مسلمانه په کلي کې راته ټول خلک وایي وایي ستا د اواز دومره ښکلی اواز اړو د چاشتن مر قرآن چې داره پر ټول ټوکې کړي ښه مړه دا څه هسې جیلس کېږي د ما اواز ته زړه نشي ټینګولی مالا بس دا خبر ساده ګل ته وګوره کور کې مې دوه ښځې تل کوي غوبل لوښونه اخلاص کړم ولي په یو بل لوښونه اخلاص کړم ولي په یو بل خدایه ماته اخلاص کړي زه یې کړم پاګل لوښونه اخلاص کړم ولي په یو بل هسې خو یم ساده ګله د دې ډېرې پریشانۍ سره دي په دې اواز کې خدای پاک سم خوږوالی پیدا کړی دی یا الله یا ما کوړ کې او یا دا دواړه واخلي دا څه به مصیبت وریمه حاله د چې را رقم ټپې شروع کړي وورې زه یم دا ساده ګل دی دله زه مفتې مشورې ورکومه خفه کېږه ما دا ساده ګل دی خو په ساده ګل کې ګلدار دی دې به ټول مرتاړې دوکې درکوي ته پته نه پې نو بیا ورسې میا دا نه دی دا خو ما ځان له د نیا میړه جوړ کړو که نه خو زه هم د سړي زوی ویم که نه خو د نن نه پس نه ما دته مفتې مشورې ورکړې ته راسه خفه کېږه ما تا ټول عمر چې کوم دی مفتې مشورې خلکو له ورکړې خو یو دې هم په کار رانه نو خدای دې د سره خلاص کړو خو چې چا سره مې ښه کړی وي نو وروسته مې بیا دښمن شوي دی ته راسه ته دا چا خبره سره خو چې مړه ته ما ته ده ووایه که نه ته ډېر هوښیار ما وې مونږ دواړه درځو چې ستا نه یو کپ چای وڅښو نو تا ما ته راقصده د غم ټپې شروع کړې دومره هوښیار دی چې چای رانه ونسکې دا ولې ده زموږ په کور کې کوټه هوټل دی څه موږ پکې به خپله ونسکله او ته ما ته وې چای وڅښو زمړه مشوره دې یوه کامیابه نه شوه وایي دا له ما ته اله خلکو الټه پلټه شریک اوس نه ما تا ته وی نه چې دا ډېر ګلدار دی ډېره سره چې کوم دی مشوره ورنه کړي نه کله ما مشوره درته تا ته ما وایي که نه دا ښارونه ورته واچوه اولته چې کور جوړ شو نو څنګه دې تندې راغونډ کړې دی چې چای او یاره باندې څه خرچه مرچه رانه والي په قلار کې مړه دشپان یا زه به ستا نه خرچه یم ډاکټر دې زما خبرې ته غوږ کېږده که نه ما خو هغه نه دي ورکړي دا دې اوس هم راته په ژبه کې پراته دي دا ولې چې زه ورشم خوبلي هغه یو مېلمه راغلی د پنجاب نه هغه هم پکې را سر ولګېده دا جیب پکې وانه کړو او په ما باندې پکې د کاسو ګزارونه وکړي نو ما ولې په کوم ټیم کې ورکړی خفه کېږه ماره دغه مشرۍ ښځه نه ده سمه چرمخکې ده یو کار وکړه داسې چل وکړه ځان سره سراواله که نه او هغې ته چیس چیس وکړه پیسې چلې خوا بوځه او دا کار وله ورکړه په دې طریقه باندې پالیسي چلاوه که نه د نیا مې نو زه اوس کور ته درتې شم او که چېرې دا مسله ستا بیا نه حل کېده که نه نو خدای کړي ناکام دی میډم به بیا ځانه جوړوم نو مسله به دله بیا زه حل کوم بس زه ویا چې له سره اړم منډني بازار نه هغه خو پنجابی راغلی دی ښځه ورشه ګولې او بس که بیا کار ونه شو که نه په دې باندې ما مړه ته غم مه کوه چې ګوهري جم دي که نه چې دومره غم ونه کړې زه ورته شابه زه ورشه صحیح ده زه وینا ته کوه واده ونه کې پر املا مې دومره پټې سازي شوي د هر یو لوښي ناب پې پروت دی خدای شته که را دا مشورې صرف دی تاسو له درکوي نو زه ښځه نه کوم زه هم نه کوم هغه راځي ته بیا دې ورلرل ساده ګل خو تا بارو لیده که دا څه چاره لکه رسېنده داسې راوتې سترګې دي مې چې لږې وینو مړه مخونه څه لاړوې څه لپاره راغلی بیا دا خو دې ساده ګل پسې راغلی دی ساده ګل نه څه غواړې ولې آصف کورګۍ چې ساده ګل مې نه لري په ما وخت نه تېرېږي څنګه تاسو خیر دی دیم خیر دی خو ستا ژبه شیطان سټلې ده ما ته مخامخ یو څه دی او ساده ګل ته پیشي شی بل څه دی کورګۍ کاله مې یو مشوره در کوم داسې کار وکړه دلدنه مه کوه په دې ژبه ورته بس ته خاونده څنګه داسې او بس چلو کړه ملوکو دارو ولا ورته دې پدې ټول کول ته پاتې شي همدغه سره خو به ګورو ویم دې شرم پرې غوږونو کې څه لګولي همداسې ښکاري لکه په ډېران چې سرې شاپرې غورځو خدای دې په قهر ځکه ستا د لاسه خو دا کور هم ځکه مار دی چې ژبه دې خولې کې کږه وږه نو کور دې هم نه سمېږي دا پخمان ته درګانې چې شرمه داسې شیدونه په غوږونو کې وي دا وګوره هغې مکل در بس نو ویم څه دی ما دا وی که نه چې ساده ګل بهر ورته دي هغه دغه څه لکې
او دا اصلي زما د کوشي لري مار ولې راځي څوک خدای شته په وته مې به التمه ده خو بس څوک منو به دا وی کنه چې مونږ به قدمه مناوي لګو او نه ما دا کوي چې راستو ته غوڼه مسکی جګړه جاډي راخښته رسېدي چې تاسو کور دانو ورانه یو بل لا وای الحمدلله دا پس چنده باندې خېما چې نه شرم یې راوستري صرف معمولی شکل د خبرې او خپکی کوم تام دا مخ دا شو کول دی غوښتي درازه کوم چواګه ته جوړه دا د خپل خپل ته کتلې تاسو څه څه تا ګوره ګوخري راغلو ښه ادا سره خدای دې تاسو وای ها غوخریا وې متره دوه غاړي سیګوي کله ولا کور باندې او کله ولا کور مانه چې راځه خو زميني لیدل کنه سمیا زه به د سړي زوینم چې روزانه بازار اعظم او ته ستاره درمان مار باندې اوس دې شلو په سوچ کوما پیمانه وې وای نو زموږ ته مشورې ورکوم دا خو لري تا دومره ساده او قمقل ښکاری با ټیک تا قمقل چې زه خوشم پکې ته عمره زم چې دا کور ونشو دا کور غون ما والله دې ډېر خیال دا یاره میته خبرې وره کنه نو کوم څه څنګه دیو خاندل نه خان د منه چې لاريش پکې راغی یاره ډېر وانه سلام علیکم وعلیکم سلام چې لا به مینه محبت راځه خبرې وکړو ته خدا چې ولاړ ته چې په خپل کور کې چې تغلا کړې ولې څه چل چې پټ ولاړ دې دې خو ته نه پیږي کنه ستا دماغ کار نه کوي را پېژنه منم دې په دې خبره مې ته څونه ښایسته ته لا ځواني راکړې دا سر دې پټ کړه دا خبره نه تر مانه ولېږي ها بای چې دا خو په تیروتو کې راغلی ده هغه ما ته پته را ما ته پته را دغه خیري چا څه کوله نه خو چې په تیروتو کې راغلی ده نو خو بس اوس پکې راغلی نو اوس څه کې اوس راغلی ولې کار ګوري زه په زیاره راجاخې ګوري او کور مالک را پسې اوس هم راغلی وایي دا کور به په دې روانه تکې خالي کوي او ستا ښځې جګړې کوي وایي ویم زه جګړې نه کوم ما تا سره 3 کاله تیر که ما تاسو جګړې کړې دي دا خو چې دغه ګند راوستي نو هغې سره په جګړو مېړه ستړي شو وایي چې د کومې بلا نه نه خلاصېږي که نه نو وایي غاړه غټه ویلې ورځه او دې ته وګوره تا د ما د سونې دا کټ راوړی دی هغې نه پټ کړه ښایي او ته مې دا زما د مینې ته خپله ده مې در کړه هغې ته څه وایم او که هغه ما سره خبرې اترې کوي خیر دی ته پرې مه سوځه که یا الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله که یم چې ته ما سره دونه مینه کوې که نه زه به ولې تا ته کارېږم او ولې به راته غوسه کېږم وایم دا ټوله دنیا به په دې بل مخ راواړم او ته راته جګړې مه کوه نه کوم در سره زه صحیح ده او د هغې په مخ کې راته خیر دی پټ پټ ګوره جاخې مه کوئ ښه اوس پر ما یو ګیلاس اوبه وڅښه که نه وایي ګیلاس اوبه نه اوس پر لپپیو کې ښکلې شربت وکړمه او ډک جګ به راباندې څکم راځه ځانچي پکې واچوه هی ورانه اسې ما وی که نه چې اوس هماغه کاروبار څنګه دی کاروبار خو کاکاجي خري اوس خو سره د سپیا کوم شروع کړ نو اوس ته پکې څونه خري دي دا راته ووایه یا یو د ستو سم پاتې دي ماشاءالله بیا کوم غټ کاروبار دی درځي سلام علیکم وعلیکم السلام چیرې مې سامان راوړو مېلمه خپنه چې لږ لیټ شوم ښه ده چې لارې دا وګوره دې مېلمه ته خیر دی ځه وچتولې خپلې غریب داسې چغې دي اوس پکې تیاره دي ښه غم مه کوه غم مه کوه انشاءالله سودا یې راوړه بشم غرور ناست هغه بس وي نه ما ته سوي دي خو سره به مې ته وکړو وایي سيدي ما ته دا خبره کوله کنه دا بل سنه نه جګړې چې زکې هغه سپېک ولړم ته دې سره خپل اخلي باندې خبرې کې زه ته ستاده حسین نه خو سپنګمې شرمېږي لا ته څومره ښایسته سم د ګلاب ګلي خو یې کوم چې هغه پکې مجبورن راغلی ده نه ته خو مالا پلار به کوټیوالي کړی وي جاخې اوس مه کوه او دې ته وګوره کله ما د مینې تحفه راوړې ده سونې راکټ به یې راوړی دی هغې ته یې مه ښایه او خیر دی پټ پټ راته ګوره کنې هغې ته وارې ده خو جاګړې هغې سره مه کوه خلک به راپسې خاندي ډېره بهي سره ګوره الله دې خوشحاله ساته بس هغې ته یې مه ښایه ښه تا له چی پخوه بس چې ویم مې چې مو څه پخې که ښه چی که پخوه ښه ښه لاړه یا الله دې مصیبت ته مې خلاص کړي سهار او ماښام یې کې چې څوک هم نظیر وکړي چې دواړه مړي دي یاره ګوخر ته منه مري وایي چې په ګوړه مري نو زه خو ته عزت ته شته ته اوس وګوره یوې له مې بل ورکړه بیل ورکړه بلې له مې پټه بیل ورکړه اوس به یو بل مخکې کېږي او زما خیل به ساتي دا واله ساده ګوله
بچي چیرې راوړه یاره منم دي ستا د لاس چې په ګوړه کې 50 منم 50 او 49 یې پرېږده ویم لومبې به شربت څکې ما باندې شربت کړی دی ښه دا به ستا خوښ وي لومړی به دا چیس کي ویم خبره ته غږ کړي په دې باندې جاخه مه کوئ ما ته پته ده چې د شربت او د چیو په خپل منځ کې د یو بل سره نه لګي زه به پکې خیر دی لږه وغبه وکړمه دواړه به وڅښمه ویم وغبه وغبه دې پرېږده لومبې شربت وڅکه نو که بیا چیس کي او که تویې یا د خپل کار دی ویم دا چای وڅښه لومړی به دا چیس کي ویم یا ګورګخه لومبې به را شربت څکي ویم ما سره یې مینه ده او زه به راته اوس مینه ښکاره کړم چې په څنګه یې را سره مینه وکړې دا وګوره ما لې په 15 لکه روپۍ دا ښار جوړ کړی ډوبه شومه تا سره مینه ده دا خو وای تا الله ځواني مرګ ته مونږ سره دوکه کړې ده دوکه